اوس ابراهیم علیہ السلام چونکه ډېر لوی شان مالکو نو داغه امتحان تا ګوره. اول امتحان خو پیدا وشو چې دا اسماعیل علیہ السلام د مور په غیږ کې دی او د مور نامه بیبي حاجره ده او د اوسېږي په شام کې او حکم ورته وشو چې فوراً دا خزه او زوی دیواله او لار شاو د مکی په غغرونو کې پرېدا او ته راځه. خزه ته وی تیار شه. زوی غیږ کې راواغستو، خزه او خاوند را روان شو د شام نراله مکی ته. په مکه معظمه کې کتا سولیدلی چرته چې آب زمزم کوې ده، دا کوې هغه وخت کې نو. په دغه ځای کې خزه پرېخوا او زوی ولغې کې ورکو دې ته روان شو. بیبي هاجرې ورپسې आवाज وکړو چې ابراهیم چرته لاړې او دا مونږ دې چرته پرېخو. ورته وی چې بس تاسو بدل ته یې او زه درنه لاړم. نو خزه ورته څه وایي؟ خزه ورته وایي چې د خدای په حکم دې پریخو که په خپل اراده دې پریخو. ابراهیم علیہ السلام ورته وایي چې بیبي د خدای په حکم می پریخوي. وی چې د خدای په حکم دې پریخم نو په مخه دې ښه خدای پوهیږي او کار پوهیږي. اوس مکه دغه وخت کې خار نشتا، آبادی نشتا، وادي دا د دوه غرونو منځ دی، ریګستان دی، ایس نشتا. د تلارو شام اوس پدې پوهیږي چړ سړی خزه او ماشوم بچي د غرونو په منځ کې پریدي او دې ته لاړ شي. په دې یو خدای پوهیږي چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام پړد څه تیرېده. دا خو چې تاسو ته ویلې شي نو الله به پته لګي. د خپل ګریوان کې وګورئ چې دا کار مونږ سره وشي، مونږ به وکړی شو. کدا امتحان په تاسو وې چې هلکه ګډوره مډوره پرېږدئ، ښځه او ماشوم زوی والی او هلته پلاني غر کې پرېږدئ او تاسو ترې راځئ. څومره خلق به قرباني وکړي. خدای راستی کوي نوم هم وایي. اوس آسان کار دی، پیسې ډېرې دي، دولت ډېر دی، غویا والی یا ګډ والی ګلونه ورواچي او ګرځي را ګرځي. دا خو هر څوک کولی شي. سور رنگ هم په لا مګلې دا ګډان ګرځي په دې بازار کې. کدی خیال کړي سور رنگ هم په مګلې نو په اخر اورز ګلونه هم په غاړه کې ورواچي. بی بی مریم حیران شوا چه بار الہ زوی مم تگه ده او بنشتا. دا صفا مروه چې د په مکه کې د دې په دې منځ کې اوس اوتره منډې وای.
کله د صفا په غونډه وخیږي او بلټي، کله د مروه په غونډه وخیږي او بلټي. او زلا بیبی مریم دا منډه د صفا او د مروه په دې منځ کې واله، او زلا د دې دغه منډه الله ته دومره خوښ شوې چې تر قیامت پورې پاجیانو واجب کړی دي چې ترغه بم حج نه قبلوم چې تر څوم د بیبي مریم سنت نه ادا کړي، د بیبي حاجری سنت نه ادا کړي. تاسو به موزله منډه و مایوس شوا او بنشتا رالا چې خدایا دا بچې می د تندې مري او بنشتا څوک تاسو خو چې وبنئ نو شور جوړ کړي د کمیټای لارې در تراشي. ابل ورځ مې ډېر خوشحال شو. हड़ताल करे हो कमेटे हो महकमा जीडी का कसबला दा नोबनवे सेक्रेटरिएट के मोबनवे नो दो बोल आ रहे वाला रावस्ती वेल पर गवर्नमेंट हाउस के मोबनिश्ता نو بیا دا خلق ورله اسمبلی ته چې زمونږ هړتال دی سم مطالبین دي نو اسمبلی ته ورته 2000 پولیس ودرولې او دا د اوسپنو ټوپه ور په سر کړي او غټي کوتا کې ور سره قوم بار ولاړ دی د سپوغوندې چغي وای او د اسمبلو ته چې دا تاسو لګلی دي خدای پاک دې تاسو د دینم بتر کی یو در تراو نه وته یو نه منبر راوته نه وزیر راوته چې تاسو در نکړې وې چې سم طالبام دا څه چل دی څه تکلیف دی یو راو نه وته بچغه مغه موالی دنه نه جواب راغی چې دوه درې کسته نه را دغه کوي مذاکرات به ور سره کو په شلم تاریخ به بیا فیصله کو نو ټولې د سپوغوندې رسخت کړ نو زه په تیرې دم او دا غوېمه مې ولید نو مې خوشحال شو چې ډېر شکر تاسو مغه نه وای چې پرتګیستلی به دې خلکو د پاره تاسو چغې والے او منډې بم والے او خلکو تبم کنځلې کولې دا خو عوامي نمائندگان دي د دې اسمبلی په خوله کې پولیس ولې ودروي په لندن کې د اسمبلی نامه ده دارالعوام څه نامه ده دارالعوام د لندن خلکو په اسمبلی دارالعوام نامه یې خدا داغه وزیر اعظم او داغه پارلیمنت پکې ناشتي او عوام ورننه وزي او خپل خبره ورسره وکړي نن زمونږ د اسمبلو نامه ده دارالخواص په د پاسه د پولیس ګارد ولاړی چې چرته انسلټ نشي د پارلیمنت او د ممبرانو استحقاق مجروح نشي استحقاق نه خدای په خړ سیلاب یاوړي استحقاق داغه کو سړب نه دی چې زمونږ په کوڅو کې به ګرځېدو اوس استحقاق پیدا شو نو خدای په جندل یا قومه د دینه بنور بدترېږي ان شاء الله العزیز
امتحان دے وبنشتا او اسماعیل د تند تر پیاویږي لګیا دی دیتے امتحان ہوئی دا اللہ غیرت پہ جوش کے راضی جبرائیل علیہ السلام تا حکم کیگی چه ورشا دا اسماعیل چه لت ٹکئی د تند د لاسا د خپو په دې منس کې یو چینه راو باسا جبریل راغه او د اسماعیل علیہ السلام د خپو په منس کې اوبر او خټکول چوبه راو خټکولې بی مریم چې ولید استغفر الله دماغ میں کار نه کوي د دې خلق والله کمیړه منی دا خبرې کول تاسو په ایمان در بیبي هاجرې چې ولید چې دا وب چرته ونه بیږي نو هغه ورته زر زر د شګو غیر چاپیر دیوال تاو کو چې دا خلاص نشي چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بیبي هاجره رحم وکي کدا وبوته دیوال نه ویواله نو دا وبو بدلې و او لو یا دنیا به سیراب کړي خو هغه دا هرسو کو چې دا چرته خلاص نشي اغا به زمزم کوه نن زرګونه کال وشو ورشا کروڑها اربها پدمها دنیا تے نوبس کی او دنیا تے اڑی لیکن دا به زمزم کوی کې د مسقال ذره عمر فرق نه دی راغلی دا وبچ بهدی نو بیبي هاجره ورته وی چې زمزم زمزم دیتا وی چې ادرے گئی نو دا داغی په حکم باندې دا او به ادرے دی او نه به دی نو دیتا به زمزم زکه وی چې دا زمزم لفظ بیبي هاجره ویلو چې ادرے گئی او به پیدا شوه د ابراهیم علیہ السلام بڑو شو د بیبی او د زوی ملاقات تا علماء لیکي چې د بد شام نا څنګه راتلو د زوی او د بیبی ملاقات تا تفسیر مظهری لیکلی دي چې د دړب ملاقات تو شو نو د تبا بوراق راوسته شو په بوراق به سور کو او را به وستو د بیبي او د زوی ملاقات به وکړو بیا به تلاړ اوس دا ور تراولا او پیوی ګور او بیا خزا او زوی یوازې ناست او بیا به تلاړ اوس په دې یو خدای پویږي چې د روټۍ به څه چل کول علماء یو سر لیکلی دی چې د دې آب زمزم په اوبو کې چې د کوی د پاسه ودرېږي او سکینو د چیلای د پیو په شان خوند دی نو دې اوبو کې قدرت غذایت هم اچولې دی دا اوبه به چې دوی سکلې نو دوی ته د روټۍ ضرورت هم نه پیدا کېده عزیزانو دا معاملہ په کلونو چلے دا په کلونو حتیٰ کہ اسماعیل علیہ السلام ځوان شو